آهنګر د آس پښه په خپل زنګون کېښوده. ورو یې وویل: میرویس خانه هغه څټک راکه. کوم؟ آهنګر وخندل. د هندوستان مسافرۍ سترګې در کمزوري کړې دي، هغه بنۍ ته نږدې. میرویس خان ورغی، څټک یې ور واخیست، آهنګر ته ودرېد. آهنګر د آس د پښې پر پونده نال کېښود، میخ ته یې څټک ونیو. آس وشڼېد. میرویس خان د آس قبضې ته لاس ور واچاوه. آهنګر وویل: ډېر مزل مه کړئ، له پخواني رالله څه نه دي پاتې. یو چا ناره کړه: هګۍ، تازه هګۍ، هلئ ارزانه شوې. میرویس خان شاوخوا وکتل، خلک دکانونو ته ولاړ وه. د سماوار تر مخ څو کسانو کرکان جنګول. میرویس خان وویل: بازار څنګه دی؟ آهنګر د آس پر نال بل میخ کېښود، سړه ساه یې ویسته. هغه پخوانی زور نه دی ورپاتې، ته یې خپله وینې. آهنګر ولاړ شو، د آس د سټ پر ویښتو یې لاس تېر کړ. ویې ویل: ښکلی آس دی. له سره انګاره یې توره چایجوشه ور پورته کړه. میرویس خان ته یې خټینه پیاله ونیوله. ویې ویل: شنې چای دي، همدا اوس مې دم کړي. غلی شو، آس ته یې وکتل. ویې ویل: هغه سور آس دې څه کو؟ میرویس خان د چایو پیاله شونډو ته ور نږدې کړه. ویې ویل: په ملتان کې رامړ شو، مجبوره وم، پر دې آس مې د سپینو زرو 4 سکې ورکړې. آهنګر وخندل. ارزي، مخکې مې غاښونه وکتل، له عمره یې ډېر وخت نه دی وتلی. میرویس خان دیوال ته ولاړ نوی قیمتي مسي لوښی ور واخیست. لوښی مې ناتوري شوي واړه ګلان درلودل. میرویس خان وخندل. ستا کار د تورو لورونو کړیو او زنځیرونو جوړول دي، دا لوښي دلته څه کوي؟ آهنګر سړه ساه ویسته. یو ملګری مې راوړ، ویلي یو چاته یې سوغات ورلیږم، د یادګار لپاره مې سږ کال ورباندې وکینده. میرویس خان لوښی پر بل مخ واړوه. پر شا یې کوږ خط کیندل شوی و. 1119 هجري شمسي کال. میرویس خان سوړ اسویلی ویست. ویې ویل: ژوند څومره په منډه دی. مورکۍ مې لوستې ښځه وه، شاعري یې هم کوله. څو ورځې مخکې مې په کور کې څو زاړه کاغذونه وموندل. زما د زوکړې تاریخ یې لیکلی و. 1084 هجري شمسي کال. غلی شو. ویې ویل: 33 کاله، څومره ژر تېر شول. آسونه وشڼېدل، د پښو دربا راغله. آهنګر او میرویس خان د آهنګرۍ له دوکانه ووتل. آسان د کوڅې له سره تیز را روان و. عسکرو سره کوټونه اغوستي وو، اوسپنیزې خولۍ یې لمر ته ځلېدلې. میرویس خان یو دم منډه واخیسته، ټوپ یې کړل. یو ماشوم یې په غېږ کې ونیو، دواړه په خاورو کې ورغړېدل. د آسونو نرۍ پښې یې تر څنګ تېرې شوې. میرویس خان کېناست، د ماشوم سترګې رډې راختلې وې. ماشوم یو دم چیغه کړه. میرویس خان په غېږ کې ونیو. ورو یې وویل: اه ګرانه مه ژاړه، هر څه تېر شول. ماشوم ژړل. ماشوم یې له ځانه بېل کړ. د هغه پر سر، اوږو او لاسونو یې خپلې ګوتې وتپولې. ویې خندل: ګوره، روغ رمټ یې، هېڅ هم نه دي در باندې شوي. یوه ښځه راغله. ماشوم یې په غېږ کې ونیو. ویې ژړل. آهنګر وویل: وخورې، ته خو پوهېږې چې دا د ګرګین اولاده. یو دم غلی شو، شاوخوا یې وکتل. ورو یې وویل: پر ماشومانو پام کوه. ښځې ماشوم ور واخیست، په ژړا له هغه ځایه لاړه. میرویس خان او آهنګر بیرته د آهنګري دکان ته راغلل. آهنګر د چایو پیاله ور واخیسته. ورو یې وویل: تېره ورځ یې همدلته له یوه ځوانه سر پرې کو. ګناه یې دا وه چې د ګرګین له یوه عسکره یې خپل پور غوښت. میرویس خان سړه ساه ویسته. د عبدالباري او د هغه د ملګرو کیسه څنګه وه؟ آهنګر بنۍ ووهله. تر سره انګار شنه نرۍ لمبه راوګرځېده. ورو یې وویل: عبدالباري یې تېره جمعه له 18 ملګرو سره په چوک کې زندۍ کو. جرچي ویل چې د صفوي حکومت پر ضد یې بغاوت کړی. د نجارۍ د دکان په وره کې یو بوډا ودرېد. یو بیلچه یې واخیسته. بوډا روان شو، بیرته لنډ راوګرځېد. ورو یې وویل: زویه ستړی یم، یو پیاله چای خو راباندې ولوروه. آهنګر د چایو پیاله ور ډکه کړه. ویې ویل: بابا، نابلده راته ښکاره شوې، د کوم ځای یې؟ زاړه سړي وټوخل، په سینه کې یې غږهاری و. ویې ویل: کوچی یم. میرویس خان وخندل. نو بیلچه څه کوې؟ بوډا سوړ اسویلی ویست. زویه، په خدای که تر اوسه لا په بیلچه پوهېږم. ټول عمر مې له رمې سره تېر کړی، د ښار لمر خاته خواته پراته یو، بس د حکومت بیکار دی. پرون یې عسکر راغلل، ویلې چې یوه کلا جوړه وه، له هرې کېږدۍ به 2 تنه راځئ. میرویس خان وویل: له کومې خوا راغلي یاست؟
اوړی د غزني ناور ته ورخیږو. بس د هوا په سړېدو کندهار ته راځو. د غزني خواته څه خبرې دي؟ بوډا وټوخل، له چایو یې غوړپ وکړ، ویې ویل ورکې که زویه، خدای دې نه درویني، ښه ورځ مو نه ده لیدلې. د مغولو لښکرو سلامت کلي وسوځول. نو خلک ولې غلي دي؟ څه وکړي؟ د بې اتفاقۍ د رنګ ورک شي. په یوه خوله نه دي. داسې څوک نشته چې یو څو کسان ورباندې راټول شي. بوډا له آهنګره ووت. آهنګر وویل د ګرګین عسکرو ته نوی پلتهیي ټوپک راغلی، یو ډز کوي خو وارې خطا نه ځي. آهنګر غلی شو. یوه لور ته یې څټک ونیو. ویې ویل د ګرګین 10,000 ګرجي او ایراني عسکر باید زموږ په غوښو ماړه شي.